السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې په هدیره کې نفلي لمونځ هم مکروه دی که یوازې فرضي لمونځ. محترم وروره، په هدیره کې نفلي لمونځ هم مکروه دی او فرضي لمونځ هم مکروه دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع ځینې کړې ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي دا تشبیه له یهودو او د نصاراو سره ده، او لعنة الله علی اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. لعنت وي د الله پر یهودو پر نصاراو باندې دوی د انبیاو قبرونه مساجد ګرځولي دي. نو که پر قبر لوړ لمونځ کوي که تر قبر لاندې کوي نو هغه نه دی صحیح. خو حاشیة التحتوي علی المراقل په صفحه 356 کې هغه په مکروهاتو د لمانځه کې رااخلي چې د انبیاو د قبرو سره نه ده مکروه. پس په مکروهات کې رااخلي چې د انبیاو له قبرو سره نه ده مکروه، ځکه انبیا چې دی هغه په قبرو کې ژوندي دي نو هغه نه دی مکروه. او دغه رنګه د اسماعیل علیه السلام قبر چې دی هغه وایي تحت المیزاب، تر ناوه لاندې دی. او دغه ډول په مابینځ کې د حجر اسود او د زمزم د د انبیاو کرامو قبرونه دي، نو د انبیاو له قبرو سره وایي نه دی مکروه. او دغه رنګه وایي که چیرې په هدیره کې ځای معلوم کړی و د لمانځه دپاره جلا ځای و نو بیا په هغه کې پروا نه لري. داسې قبر ته پټه هوارول په دغه نو تشبیه له یهودو سره راځي. او دغه رنګه په حمام کې لمونځ مکروه دی او په لار کې لمونځ مکروه دی. او دغه رنګه حاشیة التحتوي کې وایي چې په د نصاراو او د یهودو په ځایو کې لمونځ مکروه دی، ځکه په هغه کې تماثیل او بتان هم وي او شیاطین د هغه د شیطانانو ځایونه دي، په هغه کې مکروه دي. خو لیکن وایي که چیرې ضرورت و د سړي څخه وخت تېرېدی فوت الوقت که بیاره و د هغه د وخت تېرېدلو څخه چې ماسبه لمونځ تېر سي نو بیا پروا نه لري، لمونځ دې وکړي، په حمام کې دې لمونځ وکړي، په هدیره کې دې لمونځ وکړي. او نو په دغه وجه نو خو له ده څه وخت تېرېږي، بل ځای نسته. نو دا چا بل ورور پوښتنه کړې وه چې د مشرکینو د عبادت ځای ته زه ورسم 2 رکعته نفل وکړم، نو دا څنګه د محترم وروره مکروه ده، خو ځکه دلته تماثیل او بتان هم شته او بیا دا د شیطان ځای دی چې دلته شیطان ګزاره کړې ده، نو په دغه وجه باندې لمونځ کې مکروه دی. او دغه رنګه وایي په مځکه کې د سمود او د بابل او د لوط علیه السلام چې کوم قوم هلاک شوي په هغو ځایو کې لمونځونه مکروه دي، سړی دې نه کوي. او دا که ضرورت و هلته ټیم تېرېدی بل ځای نه پیدا کېدی بیا نو جواز صورت شته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.